السلام علیکم او ستړي مشه. زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا ورجینیا ریاست د وډبرج نومې ښار نه واشنگټن ډي سي طرف ته روانېدونکې ما چې تاسو ته وښیم ډېرو ملګرو په خواست باندې ډېرو ملګرو په فرمایش باندې چې امریکا کې ژوند څنګه دی. نو دا وخت خو د سهارې تقریبا 5:30 بجې دي او زه روانېږم چې جاب له روان شم. زه مکو جاب له نو ګاډی م سټارټ کو وره هم شوې ده بېګا د شپې او تاسو ته وښیم چې په امریکا کې ژوند څومره د مازو دی. ځکه چې زه به د سهار مونځ هم دفتر ته رسوم، د لمانځه ټایم هم نه دی شوی د سهارې او دا وخت بس زه روانېږم او تاسو ته ښیم تر واشنګټن ډي سي پورې به تاسو ته ښیم چې څه صورتحال وي. نن زه تاسو ته خپل روټین ښیم د ډېرو ملګرو د ډېرو دوستانو په خواهش باندې. هغه ماشومان او هغه هلکان او هغه ملګري څوک چې وایي چې مونږ امریکې ته درځو، امریکې کې مزې نن د تر امریکې مزې ښیم. راځئ نو قدم به په دمه را واخلو. وره شوې ده، ځمکه هم سلیپري ده، بهیدونکې ده. نو سهار وختي دی او مونږ به خپل پلین کوچ ته وروخیږو. په پلین کوچ کې ځو که نه، ځکه چې پلین کوچ د وورو تابعدار دی. ښه نو نږدې 15 منټه لاره ده چې مونږ او تاسو به په شریکه باندې وکړو. دې خو داسې فریادونه کوي، د وایپر یې خو سمې فریادونه کوي. نو ځان ته به دغه مو لګو، هیټر به مو لګو، دا وره ویلي کړو که نه، ځکه چې ګاډي د پاسه ډېره زیاته وره، ډېره زیاته خو نه ده، خو بیا هم وره ده. الکه مکو تنګول مکو بسم الله الرحمن الرحیم کلمه به ووایو او الله مې په خیر خیریت بوځي واشنګټن ډي سي ته په خیر خیریت دې راولي. زما د ډیوټي ټایم دی، زما ډیوټي شروع کېږي 6 بجې او اوس دي 9 بجې. زه لږ لیټ وم، نو لیټ داسې یم چې باید چې زه 6 بجو ځان ورسوم دفتر ته. خو بیا هم درته ښیم ګوره نیمه شپه ده. دا ټایم چې کوم دی نو پاکستان کې خو دا ټایم خلک ویده کېږي زیاتره او که نه مارکېټونه چې کوم دی نو 12 بجې کولاوېږي ځینې ځایونو کې خو که نه، او ټوله شپه شپه خلک ویښ. دا د امریکا سر ښار یعنې واشنګټن ډي سي نه زه تقریبا 15 میله کې یم. او دا ویډیو ته ځکه جوړوم په دې د دې مختلفې وجې دي. ډېر هلکان چې هغه تنکي هلکان دي او اوس یې چې کوم دی نو ګیره او برید چې کوم دی نو را روان دي راخېږي. هغوی په دې تکل دي چې په غلطو لارو وي او که سمو لارو باندې وي. چې هر څنګه وي چې په دې زړه دې مچ وکړ مې واچو که نه، او چې په دغه لار باندې لاړ شو. دلته کې ګوره په تاسو خو بیا هم چې کوم دی نو په 8 ګنټې خوب مسلسلو کې زه بېګا ویده کېدم نو 9 بجو نه ما اراده وکړه چې زه ویده کېږم د ماسخوتنې. او چې ټایم رسېده 11:30 بجې شوې. 11:30 بجې زه ویده شوم د شپې که نه د شپې یادوم، اوس هم سهار دی. نو 11:30 بجې چې زه ویده شوم نو د هغې نه پس چې کوم دی نو څه ورته سهار دا دی زه 4 بجې پاسم. 11:30 او 4 سوچ کوه 4:30 ګنټې ما خوب وکړ. اوس دې وخت کې چې کوم دی نو 15 کم تقریبا 15 کم دغه بجې کېدونکي دي، 6 بجې کېدونکي دي که نه. زه اوس روان شم 6 له ځان ورسوم. تقریبا زما بیا چوټي کېږي 2:30 بجې، 2:30 بجې زما چوټي کېږي. اشارې له رالو سړکونه سلیپري دي سوی یم که زه رش به هم ډېر زیات وي. خو تاسو دا ووینئ په دې وارو کې مونږ کار له ځو، که په طوفان وي نو طوفان کې نه ځو او که هر څه وي هغې کې ځو. به راسره او دا روټین دی غوږ کې دی. دا یوازې زه نه یم روانه، کېدای شي ډېرو خلکو چې کوم دی لیټ ځي نه، خو زما کار چې کوم دی لیټ څخه بل نه برداشت کړي. ځکه چې اکثر دلته په امریکا کې کله واره کېږي د سکولونو او سرکاري دفترونو کې دا وینا هم وکړي چې تاسو 1 ګنټه 2 لیټ راتلی شئ. خو زما په کیس کې نه ده، ځکه چې زه فوټ سولجر یم. فوټ سولجر چې کوم دی نو هغه سولجر وي، هغه عسکر وي، هغه فوجي وي چې په فرنټ لاین باندې جنګېږي او لومبۍ ګولۍ هم پرې په سر او په سینه خوري. نو زموږ مثال دا هغه سړی دی که نه، غریب خلک یو. نو دا خبره الله دې راته خیر وکړي. اوس ورو ورو به تاسو وینئ رش به هم سیوا کېږي، ټریفک به هم سیوا کېږي او څومره چې دا تیاره رڼا له ورځي نو دومره به چې کوم دی دا خلک بهر راوتل سیوا کېدل شروع. مطلب دا تیاره رڼا له ورځي مطلب دا چې انور راغته شي. نو دغه شانتي ما ته بیخي څه ښکاري هم نه په شیشو کې ما، او زه دغه شانتي یم ځکه چې ما سایډونه بلاک کړي. ما ته ټایم هم میلاو نه شو چې ما خپل ګاډی صفا کړی وي، ځکه چې په ما باندې الرېډي ناوخته دی. او دا خبره چې ستاسو خبره چې مونږ په مزې وکړئ که نه، نو راځئ چې مزې دغه شیشې هم ټولې چې کوم دی نو په سړک باندې مالګه اچولې ده چې وره ویلېږي که نه. زما موبایل هم کوږ لګېدلی دی چې تاسو ته سیده ښکاري که نه. سمبدیکو چې کوم دی کې ما بله ګوتې والې ما به تاسو ته ویډیو نه جوړ مخامخ به تاسو ته چې کوم دی د ګاډي د پاسه وره هم ښکاري. زما ګرمي مو شوله خیره سره که نه، دومره هیټر مې لګولی ما چې د شیشې صفا شي. نه پوهېږم چې زما اواز درځي مو نه درځي مو، خو که درځي نو ځان پرې پوه کړئ که نه.
نو دا روټین دی نن چې زه پاسېدم نو ما ځان یو 2 څپېړې په دې مخ وایسم چې خوب رانه وتښتي تاسو سره خبرې وکړم سهار وختي او دا مې لومبنۍ خبرې چې تاسو سره کوم او ښې ډېرې به کوم تر واشنګټن ډي سي پورې دې وخت کې موږ د امریکا ورجینیا ریاست په ووډ برج نومې سیمه ده د دې ځای نه موږ روان شو د ووډ برج چې بیا لیکریج نومې سیمه ده که نه نو هغه ځای نه روان یو دې وخت کې به څو شېبو کې موږ هایوې ته کوزېږو دې وخت کې موږ په لوکل لاره باندې یو کومه لوکل لاره چې وي په هغې روان یو که نه نو د خیره دې وي دلته په امریکا کې چې څوک اکسیډنټ وکړي نو لومبې تپوس دا کړي په لاسو کې موبایل خو نه نو ما خو موبایل مخامخ لګولی دی نو خدای مکړه که ګاډه رانه سلیپ شو یا څه شو نو تاسو هلو نه وایئ چې ما موبایل سره لوبې کولې ګپ لګوم نو روان یو او خبره مې دا کوله شروع کې مې چې وکړله هغه دا چې ډېر هلکان ډېر ځوانان هغوی غواړي زه پوهېږم چې کوم دی نو په دې باندې مونږ پوه یو چې یو ملک یو سیمه کې اقتصادي حالات ښه نه وي نو هغه ځای نه خلک بیا هجرت کوي مهاجرت کوي هغه سیمو ته هغه ځایونو ته ځي چېرته چې ژوند ښه وي د ژوند معیار ښه وي خو دا هر څه چې کوم دی نو د خپل ژوند په قیمت باندې نه دي کول پکار نه چې کوم دی نو د په غلطو لارو باندې کول پکار دي نه چې کوم دی نو په غیر قانوني توګه باندې کول پکار دي ځکه ویل کېږي داسې په راپورونو کې په ریپورټونو کې راځي چې سخ کال یعنی 2023 کې د ټول نه زیاتې چې اپلایانې شوي دي امریکې ته نو هغه د پاکستان نشي په ټوله دنیا کې که نه دومره پاسپورټونه دومره ویزې چې کوم او په پاسپورټ په دفترونو باندې هم راشته که دې خوا دی او که خوا دی مطلب دا دی نو دا پکې هم دي الله خیر لی ورکړي ما ته بیخي څه نه ښکاري زه لاین بدلوم شیشې ته مخامخ واوره ده که نه ما هغه واوره هم کوزه نه کړه خو زه اوس هایوې ته ورکوشو لږ غونته سپیډ وکړو نو دا واوره به ترې والوځي خو زه دا هم نه غواړم مثلا چې دا چا پاسه ور پرېوځي ګاډي د پاسه لړ نه شي نو دغه هم را سره اوس غم دی خو زه الله هم دې مل شي تاسو دعاګانې را سره دي کومې چې تاسو مونږ ته نه کوئ که نه او که نه او یو تپوس مې بل کو دا ځینې ملګري داسې کنځلې کوي دا چې تا زده کړي دي که نه په دې باندې کنځلو باندې چا کتاب لیکلی دی که نه نور خو چې تپوس کې ځینې ملګرو نه والله ما ته پته نشته ډېرو خبرو کوم چې د پوهې خبرې دي خو د کنځلو تپوس د ځینې کسان نه یادوم ټول نه یادوم که نه نو هغوی داسې کنځلې کوي ته به وایې چې د کتاب د میند نه یې کړي په دې خو چا کتاب نه یې لیکلی ټاپو د چاربیتو د دې شیزونو کتابونه خو مې لیدلي خو الله دې راته معافي وکړي که نه نو دا شیزونه هم ډېر نن سبا ډېر زیات شوي دي کوشش کوئ چې کوم دی دغه عادتونه ځان نه ځکه چې که تاسو یې کوئ نو ستاسو راتلونکي نسلونه به هم کوي بچي به هم کوي مطلب دا دی چې نو باید چې مونږ خپلو ماشومانو ته خپلو کشرانو ته یو ښه مثال پرېږدو نه چې یو بد مثال پرېږدو که نه نو خبرې یو خو ابوالقاسم راځي زه به تاسو ته چې کوم دی نه کله یو غر او کله بل غر پکې ولمه د هغې مقصد دا دی چې لاره اوږده ده او سړک چې کوم دی نو ښویېدونکی دی سړک ښویېږي سلیپري دی څه ده چې کوم دی نو ځي ورته ته به وایې چا پرې د صابون اوبه اچولي دي صابون اوبه خو نه دي خو واوره شوې ده دې پې چې کوم دی نو مالګه اچولې زه به ځان ته هیټر بیا ولګم چې هیټر ولګې نو ګرمي شي چې هیټر بند کړې نو یخني شي د عجیبه غونته نظام ده او تاسو ته خو څه ښکاري که د لایټونو د هغه د ګاډي د شاته برخې خوا ته ښکاري شاته برخه زما مطلب دا د برېک پاتې یادو او خو وینئ که نه نور خو به تاسو ته څه نه ښکاري خو د لایټونه ووینئ شپه ده لا خیره ده نو خبرې له واپس به راځم زه بار راځم زه په یو خبره باندې چې تاسو راته مخول غواړم ضروري نو هغه هم دا ده چې باید مونږ د خپلو کورونو نه د خپلو سیمو نه د خپلو علاقو نه چې کوم دی نو په غیر قانوني توګه یا په یو داسې لار باندې لړ نه شي چې زموږ ژوند ته خطر وي مثال په توګه یو کلي کې واده دی او ښادي ده او هغه ښادۍ والا چې کوم دی نو هغه خلکو ته ویلي دي چې ست یې کړی دی که نه ست یې کړی دی په کلي چم ګاونډ کې ست کړی ته به راځې ته به راځې ته به راځې دا به پوره خاندان راځي او یو تن پکې بغیر چې کوم دی نو د انویټیشن نه لړ شي سوچ وکړئ چې هغه ته بیا څنګه محسوسېږي هلته کې چې لړ شي چې دعوت یې نه وي ورکړي دعوت ورته نه وي یا رابللی شوي نه وي او هغه تن یا هغه تنه چې کوم دی نو هغه دعوت له لړ شي هغه پروګرام لړ شي نو بیا په هغه پوره دعوت کې څه طریقې کار وي که نه څنګه وي هغه ته څنګه محسوسېږي ځان ورته غل لګي او که نه لګي که نه دا زه نه وایم دا به تاسو په خپله تجربه کړې زه چاته غل هم نه ویل غواړم الله دې ما له دا وس ورانه کړي یا چې کوم دی نو چې واپس لړ شي ښه مزېدار چې کوم دی چاته پته ونه لګي چې ته مونږ دعوت نه دی ورکړی دا یا تن یا دا تنه راغلې ده او بیا لړ شي بیا مطلب دا چې چاته یو خو چې پته ونه لګي ځان لګي ځان او چې پته ولګي چې لکه دا سړی موږ راغوښتې نو دې راغلی دی نو بیا چې هغه دعوت ختم شي نو بیا هغې څه وي لکه وي دا پلانې خو به کوم دی فرصت هم نه و کړی راغلی داسې دلته کې چې کوم دی پردي سیمې ته پردی علاقې ته پردي ملک ته یا چې کوم دی نو بغیر انویټیشن یا چې هغې ته ویزه ته ویزې ته اپلای وکړي په قانوني توګه دا در نه کړي خو څه وجه خو به وي که نه څه وجه خو به وي نو هغه وجه چې کوم دی نو هغه ذهن کې ساتل پکار دي او نه چې کوم دی نو سړی بیا په پولو باندې په سمندرونو باندې بیا لارې کراس کړي ښه نو او مقصد هم د دې ویډیو د جوړولو دا دی چې دا زه بار وایم تاسو ته لګیا یم چې مقصد هم دا دی چې تاسو وګورئ چې ژوند
آسان نه دی. دا ټول ګاډي چې روان دي دا مخامخ وروستو مخکې تاسو ته چې زه ښیم که نه د دې تر څنګ موږ سره پیرلل یو ریل ګاډی روان دی 2 ریل ګاډی روان دی موږ سره پیرلل که نه موږ سره روان دی په هایوې باندې دا ډېر چې کوم دی تاسو ته زه مو ښیم زه را موبایل ډېر تاول نه شم ځکه چې سړک باندې رشم دی او سړک سلیپ نیم دی او پلس چې کوم دی نو زما کار لم ځان رسول دي نو دغه خبره چې نقصان ونه وکړو که نه نو زه موبایل نه شم نو دا ټول خلک چې روان دا مزدورو له روان دي وینې دا ټول دا چې د پاټۍ له روان دي نو چې کوم دی د جمعې ورځ ده نه د خالي ورځ ده نه د اتوار ورځ ده چې سړی ووایي چې دا خلک چې کوم دی خیرات له روان دي چا واده له روان دي ټوله چې ځانان مزدورۍ له روان دي آی ایم ون اف دیم زم په دې کې یو یم زم مزدورۍ له روان یم نو دا ژوند دومره اسان نه دی ښه بیا هغه مور او پلار چې هغې ته خپل بچي یعنې ماشومان بچي واړه بچي چې هغې ورته وایي چې یاره 14 کالو 18 کالو 13 کالو ماشوم یې هغه وایي زه بار امریکې ته دا عمر خو د لوبو دی دا عمر د سبق دی دا عمر چې کوم دی نو سی وکړه په کلي کې د مور او پلار د لاس د پراټو خوړلو دی نه چې د مسافرو دی نه د مزدورو دی که نه نو دې کې چې کوم دی دغه بچو ته چې کوم دی دا هم ویل پکار دي په دې هم ویل پکار دي چې دا غرونه دا ځنګلونه دا سیلابونه دا د لرې نه خوند کوي ډېر چې نږدې لاړ شي دې سره ډېر تکلیفونه ډېر مصیبتونه ډېر کړېدل ډېر چې کوم دی نو لړزېدل ورسره تړلي دي که نه ته چې یو علاقې ته وګورو یو غر پکې ښکلی ښکاري وایي چې لکه څومره ښکلی غر دی چې دې ته وګورې خو بیا چې ورته خېږي نو خو بیا خو ډېره لویه لانجې نو کله چې په دې ځای کې ته بیا راشي او راګیر شي پکې که نه نو هغه پښتو متل دی ډېر خلک یو غلط هم وایي او ډېر خلک یې سم هم وایي ویله به خبر شي چې تالو جبې له ورشي که نه نه دا خپل هغې سړي ته پته لګي چې په خپله در باندې راشي که نه داسې خو نه نو دا اوس تاسو ګوره چې څومره مونږ ټایم چې کوم دی څنګه مې چې روان دي ویلي څومره چې دا ټایم دغه ته ورنږدې کېږي د خدای په نیکې مل شه د رڼا ته ورنږدې کېږي نو دومره به د رش سیوا کېږي او په دومره په دې هایوې باندې دا 95 هایوې ده دا چې کوم دی نو تقریبا ریچمنډ دا ډېر تقریبا خوا ډېر سټیټونه یې وکړي دې طرف ته هم چې کوم دی دا نیویارک او نیوجرسي او دغه طرفونه یې وکړي او دې طرف چې کوم دی دا اوس موږ واشنګټن ډي سي طرف ته روان یو واشنګټن ډي سي د امریکا سرښار د کیپیټل دی څنګه چې د پاکستان اسلام آباد دی د افغانستان کابل دی که نه د هند نوی دلی دی که نه د چین بیجینګ دی دا تاسو ته وایم چې کوم تاسو په منطقه کې د ایران تهران دی که نه نو دا زه تاسو ته نو دغه شانتې د امریکې سرښار د امریکې کوپړی د امریکې زیاتره سیاسي فیصلې هم په دې ښار کې کېږي واشنګټن ډي سي کې کېږي او وفاقي وزارتونه هم دغلته دي نو رش هم دغه کېږي او الله دې وکړي چې زموږ د شیشو ماته شیشې صفا شي او زه تګ یم شوم نو لږ غونته اوبه به ځان وڅښم او لږ غلی کېږم تاسو چې کوم دی د ګاډي د لایټونو ته وتې تماشې ورته کوئ نور کله چې زه 15 ورځې د هفتې په دې لاره باندې ځم داسې او دا زما روزانه روټین دی زه شپږ میله د دې ځای نه چې کوم دی نو دغه ته ځم داسې یو ته مطلب د یو غاړې سفر کوم کوم چې جوړېږي شپږ میله خو ماته داسې نشي یاد خو زه په رستو کې چې کوم دی نو پاکستان ته درغلی وم پاکستان کې بیا په خیبر پښتونخوا کې د کالام نه دغه ته تلم ماهوډن ته تلم هغه ویډیو به هم تاسو ته ښیم او ډېره تاریخي ویډیو ما جوړه کړې اوس کیدای شي هغه سیمې هغه علاقې هغه شانتي نه وي څنګه چې ما پرېښوی وې ځکه چې بیا پې سیلابونه راغلل نو هغه تقریبا څه داسې 22 میله جوړېده نو سوچ کوئ کالام نه هغه روډ خراب دی خو خیر دی خو موږ په هایویزونو دا تقریبا چې رش نی لاره کولو وي موسم ښه وي نو 15 منټه په دې باندې زموږ لګي زما لګي چې زه راځم 15 یا 40 منټه او چې کله رش وي نو ګنټې ته هم خبره ورسي یو نیمه ګنټه مو لګي بعضې وخت پکې داسې ټایم راشي چې موږ 2 نیمې ګنټې په دلته په رش کې ګیر یو او د نیمې ګنټې لار په 2 نیمې ګنټې کې وو کنه دا داسې هم پکې راځي نو اوس دې وخت کې خو چې کم دی تقریبا زه به دا ووایم چې 10 منټه کم 6 بجې کېدونکي دي زه پکې لاره کې هم درېدم ما ستاسو ویډیو هم پاس کړه او زه پوره یقیني یم پوره ماته یقین دی چې تاسو ته صحیح چیزونه نه ښکاري څنګه چې تاسو لیدل غواړئ تاسو په کرو کې اړو دا خبره تاسو اړو پروا نه ساتئ خیر دی تاسو نور څه لیدل غواړئ ځینې خلک یادوم او ډېرې خبرې زه داسې کومه چې هغه د ټوکو دپاره وي د مسخرو دپاره وي د خندا دپاره وي ستاسو په شونډو خندا راوستلو لپاره که نه چې هغې دپاره نه چې غواړې چا پسې ټوکې کول وي نه چا پسې چې کم دی نو نه څوک خفه کول وي که نه چې داسې نه وي هسې نه چې زړه ازار شي ځکه چې که ما چا زړه ازارولو خو بس تاسو په منځ کې به هم دغه شان دی دلته کې تاسو سره به هم که نه یو بل به هم خفه کوم او یو بل به هم خوشحاله وم
خو نه زما هرګز مقصد دا نه زما چې کوم نه تاسو ته ژوند ښودل دي هغه خلکو ژوند ته ښودل دي کوم خلک چې کوم نه چا چې روان دي ساتي ترقي کړې ده څوک چې کوم نه نو ډیولپ کنټري دی او هغه چې کوم نه د نور نړۍ سره د نور ملکونو سره په سیالۍ کې دي نه نو هغه تاسو ته ښودل دي او باید چې تاسو په کې څه خوښیږي نو خپلې کې او کنم خوښیږي چې کوم نه بس ویډیو انجوای کې او ټرای شي کړتا وي بس به او کنم خوښي به کې اډو ګوره ما کنه اډو ضرورت وته نشته ځان په مخه پکوي نو دغه هم پکې یو خبره ده چې دغه کیسې پکې وشي د هر یو شي زما مطلب آگاهی شعور بیداری او ایکسپوژر دی چې تاسو ته سوي نه ما چې هغه تاسو درو خایم ډېر خلک وایي چې می خیراته خو بیا هم نه زما کار دی دا بس کوم تر مرګه پورې تر څو چې زه ژوندی یم نو دا اوس دی وخت مونږ چې کم دی نو د امریکا د ورجینیا ریاست لاټن نیمه سیمه کراس کړه ویسټ سپرینګ فیلډ داخل شو سو سیبو کې بدای علاقه چې کم دی نو ډېر چا به د ډېر زیات پاکستانیان دي او ډېر زیات چې کم دی نو پښتانم پاتې کېږي مخامخ ساين ته وګورئ بره مخامخ چې کم ساين لګېدلی دی وخت کې دی وایي چې 14 میله او 15 منټه کې تاسو واقع چې واشنگټن ډي سي ته داخليږي اوس موږ ته تقریبا چې دا پولونه کراس کو نو 14 میله لار به پاتې وي تاسو به ووینئ زما تر د جاب د ځای پورې زما د مزدورۍ د ځای پورې به زه کوشش کوم چې دا خبره جاری وساتم ځان سره مې اوبه هم راغوستې دي او دا خبره کوم مې راغوستې خو سړک را سره دغه نه کړي اوبه شیشه باندې اوبه به تسکمه که نه نو زه به پکې لږه نوره دمه واخلم بیا نورې خبرې اترې کوو تاسو دا خبره د ګاډو د بریک باته انجوی کړئ ښه زه په دې وخت کې دفتر ته خو روان یم جاب ځای ته روان یم مزدورۍ ته روان یم کار ته روان یم خو ما سره د دریو خبرو غم دی د دریو خبرو یو خو زما 2 شوګانې دي دو شوز چې هغه به زه نن زه پروډوسر یم پروډوس کوم دی نه ایز ا پروډوسر نو د هغې ټینشن دی را سره د هغه 2 شوګانو چې خدای پاکه دا به څنګه چلي نو یو خو چې کم دی نو یوه شو خو زموږ په اسرائیل او فلسطین باندې ده بیا ورپسې چې کم دی نو دویمه برخه چې کم دی نو په پاکستان کې بېدرکه خلک چې روکېږي نه پته نه لګي چرته لاړه نه د مړي پته لګي نه د ژوندۍ پته لګي نو دغه یو شو خو په دغه باندې بل بیا خبري خبرونه ده خبري خبرونه یا نیوز اور ده چې ریپورتونه ویو کیسې وی نو هغه ده نو دغه 2 شوګانم را سره غم دی بیا او د دین علاوه چې را سره زیات غم دی ما سره دا غم دی چې برا گاډه کم ځای ودروم چې دفتر ما سره دا مسله ده چې دې به کم ځای ودروم نو دا ټینشن زما په ذهن کې روان دی او تاسو سره خبرې وکوم نه په دې ځای کې چې کم نه نو دا خبر دا هغه موضوع ژوند کې تاسو ته خیمه کم خلک چې وایي چې مسجد یو وکیل خان مسجد وکړي او ګرځي او چکرې وي یو لار به دې قاضي میریلند ته بل به واشنگټن ډي سي ته موږ واشنگټن ډي سي ته تاوی او د ټریفیک ته وګورئ څومره موږ ډي سي ته ورنږدې کېږو واشنگټن ډي سي ته دومره دا رش دغه کېږي تیزېږي که څه هم دې وخت کې په دې هایوې باندې سپیډ لیمټ چې کم دی نو هغه د موټر وې برابر دی د M1 M2 چې کوم موټر وې ده که نه په پاکستان کې نو هغه سپیډ باندې به تللی شي دلته په 55 میله د یوې ګنټې په رفتار تللی شي کوم چې تقریبا جوړېږي 10 کیلومتره که نه یا 100 کیلومتره جوړېږي نو د یوې ګنټې په رفتار سره نو که نه اسکو به 100 کیلومتره جوړېږي نو مخکې وروسته پکې کېږم نو ځان له حساب کتاب په خپله وکړې ځینې پکې کسان ملګري شته په میتھمیټکس کې موږ تکړه دي که نه نو هغوی به تاسو ته وایي چې 55 میله د یوې ګنټې رفتار سره دا کیلومتر ته ورواړه خو زما په خیال زما په نظر باندې یا زه چې کوم څومره پوهېږم چې دا میله چې کیلومتر ته اړه دا تقریبا جوړېږي 100 کیلومتره جوړېږي نو دا پکې مې اوس مخامخ ساینونو ته وګورئ لیکلي دي خو بالټیمور او واشنگټن ډي سي شیشې هم داسې دي پته نشته چې تاسو ته په ښکاري مو که نه اوس موږ روان یو واشنګټن دې ځای تقریبا 14 میله موږ وکړو په 13 منټه کې 13 منټه زما سفر لا نور پاتې شي ډي سي ته داخلېږو بیا زه خپل د مزدورۍ ځای ته د دیاړۍ ځای ته د کار ځای ته چې ورغلم نو هلته کې به دا پولونه هم کراس کړم دلته چې بایپاس وي که نه دا خو پاکستان کې هم شته خیبر پښتونخوا کې که نه دغه والا جوړ کړي شي که بی آر ټي چې خدای ژوندی لري که نه بی آر ټي ماسي ډېره تکړه ده نو ماسي لکه ماما دی خو نه پوهېږم نو ډېر زیات سهولتونه وکړي خلک اوس ډېر زیات خوشحالي دي ماشاءالله نو کلي وطن کې چې کوم دی کوم ژوند چې دغلته دی نو هغه مزې چې کوم دی نو کله سړی مسافر شي مسافران چې یو بل سره په ایرپورټ کې کله خیال کړي تاسو ته ایرپورټ ته تللی هوایي ډګر ته تللی زه ډېر تللی یم زه ډېر ځکه تللی یم چې زه کله وړوکی وم ماشوم وم داسې 15-16 کالونه واخلې هغه عمر راواخلې د 14-15 کالو عمر پورې به 14 کالو عمر پورې زه په پاکستان کې وم زه په پاکستان کې وم هر کال زما پلار به امریکې ته په کال کې 2 پیرې ته راته ځکه چې موږ به هلته کېږو هغه عاجز به دلته مزدوري کوله خدای دې وبخي بس د خپل ژوند ډېره برخه چې کوم دی زمونږ د
ژوند جوړولو لپاره وقف کړې وه او ډېرې قربانۍ ورکړي زموږ لپاره. ټول پلاران ورکوي، هر یو پلار ورکوي، د هر پلار دا کوشش وي د خپلو بچو لپاره، د خپلو اولادونو لپاره، د خپلو ماشومانو لپاره څه وکړي. زما پلار هم په هغه کسانو کې یو چې هغه غوښتل چې ژوند یې د بچو بدل وي، تعلیمونه وکړي، سبقونه وکړي، د معیار ژوند یې وي. ما به دلته ته راته امریکې ته خو اني وی زه پلار سره ایرپورټ ته راتلم، ما خپل پلار هم په ژړا لیدلی دی. ما خپل پلار هم په ژړا لیدلی دی. زما پلار به کله بیلیده او ما ته هغه وختونه مې یاد دي چې کله به بیلیده نو په ژړا چې ما به زما پلار امریکې ته روان دی، دومره ښکلي ملک ته روان دی، دی ژاړي، ولې ژاړي، ولې خفه دی که نه. هغه چې دلته زه بیا رالم، دلته ما وکتل دا یوازېتوب که نه، او دا په یو رقم چې کوم دی نو د ارټ د غویي په شانتې تاوېدل. مطلب دا دی چې ارټ غویي نه زما مقصد دا دی زما خبرو کې زه ایګزیټ یې اخلم او دغه د ایرپورټ دا کیسه هم درته کوم، ځینې خبرې زما نه هېرې شي خو دا ته کوم. دا ارټ د غویي زما مطلب دا چې 15 ورځې د ګل د ورځې نه واخلې تر جمعې د ورځې پورې زه په دې لاره ځم او راځم، سارې ځم مازدیګر واپس. بعضې وخت پکې داسې وخت راشي د ورځې 2-3 پېرې لړه راشم. د ارټ د غویي دا مطلب دی چې بس دغه کار نه به تاوېږي راتاوېږي، ځکه چې ارټ وایي ارټ ته وتړېږي، هغه چس تاوېږي، سترګې ولې تړلي وي. هغه ته دا پته وي چې زه لګیا یم چې کوم دی نو خلکو له چې کوم دی نو رسکونه چې کوم دی نو پټي اوبه کومه لګیا یم که نه. زما د وجې خلک مزې کوي او دا چې ستړي وي نو مونږ هم دغه شانتې ارټ د غویي په شانتې زما پلار به چې جدا کړي، زما پلار ته دا چې ته ولې خفه یې. او ما ته دا هم یاد شي چې زه چې زما پلار چې کله زه امریکې ته راوستم نو د هغې غټه وجه هم دا وه زما وجه وه، زما ریزن، ځکه زما پلار ټلیفون کړی ما ورته وژړله، بجلي نه وه پاکستان کې. ما ورته دا چې په خپله د امریکا کې مزې وکړې دومره خبرې مې زده کړې. ما پلار سره ډېر فرینک خبرې کولې، ما پلار به ما سره ډېر کولو خبرې کولې، تر دې پورې مونږ به آرګیومنټ کوو یو بل سره که نه. دومره پورې چې کوم دی زما سره زما پلار مونږ فرینډلي مو ډېر زیات او یو مونږ ملګرتیا مو دوستانه غونته ماحول خو اني وی هغه نورې کیسې په خپل ځای نو هغه خبرې هم کول. نو ما ورته ویل دا چې تاسو مزې وکړئ دلته بجلي نشته. بیا زما پلار مونږ له اپلای وکړه خو اني وی چې په ایرپورټ به بیا لیدل ما ته به اکثر دا وي بچي چې راځم تاله به سره وړم. دا خبره به یې چوکړه 2-3 پېرې ما ته یاد شي چې زما پلار به ورته ژړا شو، خفه به شو داسې، او زه به یې ځان ته راته غاړه باسلم په ایرپورټ باندې. بیا به یو بل نه بېل شو، بیا به داسې نورو خلکو ته ما کتله به خفه وو داسې که نه. نو خفه به ځکه و چې یو به خپل خپلوان پاتې کېدل، کلی وطن به ترې پاتې کېدل، بل به چې کوم دی نو هغه مزې که نه او هغه چرچې به ترې پاتې شوې چې هغه مطلب دا دی چې راپابسېد 15 بجې 11 بجې 12 بجې سارې مونږ بیا ویده شو که نه. نو دا ټول څیزونه بیا سړی مس کوي او ورپسې خفه او ما ته یاد دي چې کله امریکې ته په اول ځل رالم په 9 زه اول ډېر زیات لیواله وم. ما وایي زه به امریکې ته کله ځم، ټریفک په ځای ودرېد له خیره سره رش ته وګورئ که نه. دا پکې هم یو مزه ده، نو دا پکې یو بله مزه ده، دې مزې نه هم مزه واخلئ. نو په یو ورځ به سړی انجوی کړي په دې لاره ځي، 2 ورځې به انجوی کړي، 3 ورځې به ترې خوند واخلي. خو چې دې سره دې عمر شي نو ته سوچ کوه بیا به څه کوې که نه. نو بیا پکې دا مزې دي که نه، په وورو کې، په طوفانونو کې، په بارانونو کې. په دې لاره ما 3 پېرې اکسیډنټ هم کړی، یو پېره خو د مرګه بچ شوی یم او هغه مې داسې اکسیډنټ کړی دی په دې هایوې باندې یا په کوم باندې چې موږ روان یو که نه. یو پېره خو پکې داسې د مرګه بچ شوی یم چې ګاډی را باندې بلکل 3-4 پېرې تاو شوی او نو که تاسو د هغه تصویرانو که زموږ ملګري چا چې چا سره په ګاډي کې را سره و نو هغه د تصویرانو لږ شوق وي، هغه بیا تصویران ویستي که نه. د هغه اکسیډنټ هم زه به که تاسو ته مې وښودم تاسو به چې وکیل خانه په دې کې ته بچ شوې څه کړي، خو بس د ستاسو دعا ده کومه چې تاسو ما ته نه کوئ. زه په ځان باندې لږې نورې اوبه وڅښم ځکه چې مرۍ مې وچه شوه او ډېرې کیسې مې ته روانې کړي دي. خو د امریکې د ژوند د مزو نه خوند واخلئ. نو دغه د امریکې د ژوند مزې دي. کله چې دا وخت کې زه اخلم لګیا یم او په لاره روان یم تقریبا 1.5 ساعت زما وشو. د ویډیو خو بیا هم بعضې ځای کې زه پاس کړم ویې دروم او بیا یې شروع کړم او 6 منټه خو مې تاسو له ریکارډینګ وکړو او تقریبا چې کوم دی نو د ورجینیا ریاست الکسندریا نومې ښار ته رانږدې شوي د الکسندریا نه پس بیا چې کوم دی نو داسې ورته ارلینګټن دی، ارلینګټن نه پس بیا چې کوم دی نو بیا واشنګټن ډي سي شي او اوس دې وخت کې موږ الکسندریا سره یو او دا خبره مخامخ که تاسو ته دا وداني ښکاري اوس به رانږدې شي
تقریبا ل 20 چته وداني ده. دا وداني زما په مخ کې جوړه شوه. تاسو به وایئ چې هغه څنګه؟ ځکه زه به سهار هم په دې لاره تلم، په دې به کار روان وو چې مازدیګر به راتلم بیا هم پې کار روان وو. زه تقریبا د تېرو څو کلونو نه د 2012 نه د 2012 نه واخلې نه هم کې خیر زه واشنګټن ډي سي ته راغلی وم. د 2012 نه واخلې تر 2023 زه په دې لاره روزانه یو پیره دوه پیرې ځم راځم، روزانه 15 ورځې د هفتې 15 ورځې، بعضې وخت پکې راشي شپږ اووه ورځې هم پکې لړه راشو. نو دې وخت کې مونږ الکسندریا ته داخل شوي یو او دې رش ته وګورئ، دا وینئ دا وخت کې لا انوار نه دی راختې که نه، څو شېبې وړاندې چې کوم دی نو بانګونه وویلي شو د سهارې، دا ټول خلک مزدورۍ له روان دي، کار له روان دي، وینئ. او دا د دې ترقۍ راز هم دی، دا د دې خلکو د ترقۍ راز هم دی. ځکه چې کوم شي مونږ ته په مذهب کې په اسلام کې ښودل کېږي، هغه خبرې دلته په امریکا کې خلکو یا د امریکې حکومت یا قانون چې کوم دی نو د دې ځای خلکو ځان له په ژوند کې عملي کړي دي، نو ځکه دا دي کامیاب دي. وینئ دا ټول چې کوم دی نو 4 بجې 2:30 بجې 3 بجې دا را پاسېدلي دي چې ځانان لکه هغه هم دی نو چا ځان سره چیس کلې ده. ما نه که تپوس وکړې ما د یو ګیلاس اوبو نه په کور کې چې زه راوتم هغه مې وڅکلې او بیا مې ځان سره یو بوتل اوبه راواغېستې دا یې په لارې څکمه، نه مې اوسه پورې چیس کلې ده، نه مې پراټه خوړلې ده، نه مې هګۍ خوړلې ده که نه. نو عجیبه خبره، زه په پاکستان کې په هاسټل کې وم، هغه وخت کې زه په دریم جماعت کې په دویم کې وم، دویم کې نو زه په هاسټل کې ډېر زیات خفه وم، ماشوم وم، خو زه وړوکوال نه راسي چې کوم دی نو په خبرو کې ډېر تکړه وم که نه. نو زه کور ته رالم، روژه وه ما ته یاد شي، ځکه چې په هغه ورځ په روژه کې مونږ سره بیا جګړه مو شوه کور کې که نه. جګړه څنګه وشوه، زما مشر ورور وکارېده. ولې وکارېده؟ هغه داسې وه چې زه روژه ماتې ټایم نو زما مشره خور وه نو هغه لګیا وه پکوړې یې جوړولې که نه. نو بس زه خور سره کېنم، دا خویندې داسې په وروڼو باندې ډېر زیات خفه کېږي. نو ما خور ته وې ما به ورته باجي وې، مې باجي وي ها څنګه چل دی، مې خیر دی، ما ته هاسټل کې روژه څنګه وي، ما ورته ښه روژه ماتې کې تاله چې کوم دی روژه ماتې کې څه کوې هلته کې. نو ما ورته لکه مونږ خو واړو روژې خو به م نیسلې نه، ما ورته بس ډایرکټ مې ورته ویل مې باجي مونږ دلته پکوړې هم نه راکوي، ځکه چې پکوړې پخولې نور خو راته څه ښکارېدل نه. نو بس زما هغه خور چې کوم دی نو ډېره زیاته خفه شوه عاجزه که نه، ما ته یاد شي هغه ټایم اوس هم ډېره زیاته خفه شوه. بیا چې روژه ماتې کو نو هم خفه وه که نه. نو زما مور ته تپوس وکړو چې ته ولې خفه یې، څه چل دی؟ نو هغې ورته ویې داسې چل دی چې دا خو چې کوم دی نو وکیل خان نه مې تپوس وکړو چې روژه ماتې دې څنګه وي، نو ویده وی چې ما له په هاسټل کې پکوړې نه راکوي که نه. نو دا خبر ما ته را خبر را یادېږي، زه اوس جذباتي کېږم لږ یم، ایم سوري، بخښنه غواړم. نو دغه شو ویده وی چې ما له پکوړې نه راکوي، دې کې چې څنګه دا خبره یې کولم زما خور په ژړا شوه. نو بس زما مشر ورور هغه مونږ د پلار په شان دی، هغه مونږ سره ډېر زیات چې کوم دی خواري هم را سره کړې ده. نو هغه چې دا خبره واورېده بس هغه ټس چې کوم دی نو ما له داسې ګزار راکړ، ما ته د سکول او د هاسټل خبرې دلته په کور کې ولیکې خویندو ته که نه. نو بس په هغې باندې زما خور نوره خفه شوه، هغې وایي چې دا اوس د کور ته بس هاسټل کې پکوړه هم نه ده خوړلې او دلته کور کې والو خوړله. نو هغه نوره خفه شوه. نو په هغې باندې زمونږ کور کې داسې تاوتریخوالی راغی، بیا زما مور هم خفه وه، ټول خفه وو، بیا زما ورور هم نور غوسه شو. خو anyway کور کې خو دا خبرې ځي راځي، هغه همدین د ماشومانو خبرې، د ماشومانو جګړې، د ماشومانو په سر غویمې دا هم پکې راځي. نو دا تاسو دا وایم که تاسو ته دا وایم چې یو کس ټلیفون وکړه، زما مور دې اوس خبر کړه، زما مور ته پته ولګېده، خدای دې لري زما مور نو سره د روغ صحت او خوشحالو سره. نو هغه داسې ده چې زه پکې خپل ځان ته دعاګانې هم کوم که نه او که تاسو خو راته نه کوئ، خدای مې کې تماغه که. نو هغه دا خبره چې مرۍ مې خولې شوه ټوله، ګولیبند مې دې تو کړو، دا ګولیبند کوس کو او خدای دې په خیر ښه دفتر ته ور ورسي، ځکه چې دا ټریفک خو ولاړ دی، لیټ شوم ډېر زیات، ځکه چې څو شېبو کې به زه بیا دا بندوم، ما سره ټول ټال چې کم دی نو 19 منټه پاتې شو، چې 19 منټه کې د الله وکړي زه ورسم خپل ځای ته، او که دا حل وي خو بس بیا به ګیر واخله. نو دا مزید ته چې کوم دی نو چاته ووایي چې لکه ما پراټه هم نه ده خوړلی، چای مې هم نه رسکلی، کافي مې هم نه رسکلی، او زه نهار نهور د کور نه را روان شوی یم او دا دې روان یم چې کوم دی نو کار له روان یم، او 2:30 بجو دې که دوران کې ما ته ټایم میلو شو ته مې ځان له یو پیالې اوبه ګرمې کړه، ومې څښلې، هغه ځان له کیسه پیالې اوبه ګرمول مطلب دی چې چای مې ځان له جوړه کړه، او که نه وي نو بس غرمه چې کور ته راشم 3:30 بجې نو بیا به هغه ټایم زه به تاسو له واپس کوم ویډیو جوړوم، نن که الله کړې خیر ژوند د ژوند تاسو ته بیا ښیم چې ژوند په امریکا کې څنګه دی، مزې درته نن ښیم که خیر وي. نو زه خو د منځني کتار ته راووتم، راوړېدم، او دا خبره چې ټریفک خو ماشاءالله داسې دی لکه ته به وایې چې زه به یو کار وکړم، څه وکړو دې اوس هغه اشارې لځي هغې ته به هم ودرېږي. نو دې ځای کې رش ډېر دی، ته نه څه اکسیډنټ شوی دی نه څه بل څه شوي دي،
او له خیره سره وکیل خان صاحب پکې ګیر دی. وکیل خان صاحب وکیل خان صاحب راشه کته دی خبره تاسو وایي ته پکې کوم طرف صاحب شو خو یې نیوي نو رش ډېر زیات دی. دغه قطار اخواني قطار چې کوم دی د ګس سړک ته هغه بالکل لکه ته به وایې چې بس د چې د خیرات مې راتله راغلي دي که څنګه داسې اوته ایثار دي خیرات پر رایه موږ یو ملګري کیسه کوله یو کلي کې خیرات و که نه نو خیرات کې داسې چل شوی و چې خلک ناست و بس یاره دې خلکو چې کم دی نو ګرمي هم وه نو دې ګرمۍ کې تاسو خیال کړي دي مچو ځای په ځای جالې مچو دي که نه ګبینونه یې جوړ کړي دي. ګبین مطلب دا دغه یې جوړ کړي ځان له کورونه جوړ کړي ځای په ځای باندې. نو بس دا خبره چې ناستو ټولو خلکو چې کم دی نو بس درې خورې کړې وې او روز مجمع تلې راتلې خولې پې مې دي خوراک یې م کوله خیره سره که نه بس دې کې یو تن لګېدلی هغه چې کم دی چې ته مچۍ راباندې کړي ټول خلک وتښتېد مچو د وجې نه که نه لکه چې ناست خلک چې کم دی نو بس هغې کې خلک چې چل کړو بس یو څو پکې کسان بس هغې په ځان باندې دا اپوزي ځان د پاسه راواچولې یو غوری به م ځان ته راکړی وي تشې غوښې م خوړلې وې نو مې خدای م نه کې ته واړه وخته چې مړه شوي نه نو انیوې دغه دا پکې یو ټوکه را یاده شو نو هم مې درته وکړه چې خیرات له روان دي که څنګه چل دی نو د خیرات کیسه مې دغه حساب سره کوله. ها نو دغه ته الکسندریا کې ویل هغه شانتې زما کوم بلډینګ مې چې ته یاده زما په مخ کې جوړ شوی دی هغه بلډینګ خواله غرور رسېدو زما په مخ کې د بنیادونه زما په مخ کې وکنستلی شول موږ حیران وو چې دلته به څه جوړېږي که نه ځکه یو ډېر لوی پروجیکټ و تقریبا 15 شل چته بلډینګ چې ته جوړی ورسره پارکینګ لاټ جوړی که نه نو زموږ په مخ کې جوړ شو تقریبا 2.5 کاله کې جوړ شو ما به لیده روزانه کله به یو چت پکې سیوا کېده موږ به لیده الله دې وکړي چې دا رش کم شي ځکه چې ما باندې خو ناوخته شوه ما سره غم دا دی چې څومره ناوخته کېږي یو خو دا رش سیوا کېږي او بله ورسره کیسه دا ده چې کوم دی د پارکینګ مسله شي بیا ګاډي له پارکینګ نه میلاوېږي نو دا هم را سره غم دی. اکثر خو هلته زموږ سره خوا کې د پولیس یو بلډینګ دی هغې کې ودرو هغې کې نه دا هم پولیس والا زموږ دا ګاډی هم تور دی که نه دې هم داسې پولیس ښکاري هغې ته یې پولیس والا دی نو بعضې وخت پکې هغې را باندې پوه شي خو بعضې وخت پوه شي دا ګاډی خو پردی دی نو هغې پې کاغذ کي ټریفک والا ته چې دته پرچه ورکړي نو پرچم پکې واخلو په هفته کې یو پرچې 2-3 خو اخلو له خیره سره د $25 د $50 پرچې اخلو یو پرچه داسې یو د 25 یو د 50 وي بله 250 ده که نه دا به کیټګریز دي د پرچو د 25 باندې خو خیر بیا موږ نه خفه کېږو خو 50 نه خبره بره کېږي نو بیا مړه خفه ځکه چې دیاړي پکې ټوله په هغې کې لړ شي بیا دې لاین ته راوړو دا ایکسپریس لاین دی. ایکسپریس لاین مطلب دا چې کوم تیز خلک ځي نو په دې کې چې په نن پکې ټول په مزه روان بیا په دې منځ کې که تاسو خیال کړي دا HOV لاین دی HOV دا تاسو ما په تیرو ویډیو کې هم ویلي دي های اکوپنسي خدا دغلته اکسیډنټ شوی دا خلک ډېر تماشې کوي او مای ګاډ های اکوپنسي ویکل درته وایم دې طرف ته ګس سړک ته اکسیډنټ شوی دا ټریفک چې سلو کنه تاسو ته پته شي دا ولې سلو دا د خلک ورته تماشې کوي انګریزان ورته تماشې کوي کوم چې انګریزان روان دي امریکایان یادو یو په امریکا کې انګریزان نشته ډېر کم دي دا څه دا وایم امریکا په ما او تا باندې آباده ده پوه شوې دلته چې کوم خلک ژوند کوي نو هغه ټول امریکایان دي زم امریکایان یم که داسې ما نه تپوس کوې که نه نو امریکایان داسې یم چې بس دا امریکا ما په ما او تا جوړه ده کم خلک چې دلته په امریکا کې په قانوني توګه ژوند دي بغیر قانوني توګه نه نو اکسیډنټ شوي خلکو ورته تماشې کولې خلک وایي انګریزان یا امریکایان تماشې نه کوي دا ټول ټریفک د هغې د لاسه چې اوس ورته غوږ کېدی اوس پکې انشاءالله که الله کړی خیر بل چا بل تماشه پکې رانله نو په 8 منټو کې مونږ دفتر کې یو که خیر زما دفتر جاب ځای کې وي پارکینګ به هم راته میلو شي که الله کړی خیر ښه نو خبره مې دا کوله چې دا دې خوا لاین زمونږ سړک ته چې ګوره دا بس روان دی مخکې شو دا د ترانسپورټ بس دی کوم چې دلته سورلی وړي دا سورلو بس دی که نه او میرایټ چې دی نو دا چې کوم دی نو HOV ورته دغه لاین ته ویل کېږي دا درې لاین دا سارې مالې چې کوم دی د دې طرفه کولو کوم طرف ته چې مونږ روان یو او بیا چې داسې 11 بجې شي نو بیا د هغه طرفه کولو کېږي که نه دې وخت کې واشنګټن DC طرف ته کولو دی بیا واپسې کې ورجینیا طرف ته کولو کېږي دې ته های اکوپنسي ویکل وایي په دې لاره باندې رش ډېر وي دا کومه باندې چې مونږ روان یو دا هایوې ده په دې رش ډېر وي هر وخت دی چې کوم دی داسې نو دا بیا د امریکا د ورجینیا ریاست او د واشنګټن DC حکومت دا چې کوم دی نو دا داسې کړی دی جوړ کړی دی دا په مینس کې دا لاره جوړه کړې 3 لاین دي ځینې ځای کې 3 لاین دي ځینې ځای کې 4 دي بعضې ځای کې پکې 2 لاین هم شي 2 کرښې شي 2 پیرلل لاین شي نو خبره دا ده چې په دې کې هغه ګاډي تللی شي چې کوم کې 2 یا 3 نه زیات کسان ناست وي 3 یا 3 نه زیات کسان ناست وي او کله که زما په شانتې پکې چې کم دی نو سی وته
لونډ سړی روان وي. لونډ مطلب دا دی چې زه یوازې یم که نه زما په شانتې هر نو چې په ځینې علاقو کې سره دا لفظ په غلطه معنی کې استعمالي کړي نو زه بخښنه غواړم. هرګز مې دا مقصد نه دی چې غلط لفظونه استعمال کړم یا داسې توري کارونه چې هغې سره چاته نقصان ورسي. خدای مکړه نقصان نه مطلب دا دی چې په ذهن باندې اثر پرېنوځي خفه شي ورسره که نه. نو یا پکې هغه کسان ځي په دغه لاین کې چې 3 کسان یا 3 نه زیات کسان په ګاډي کې ناست دي. او که زما په شانتې یوازې تن وي نو هغه یوازې تن به بیا په دې باندې ټول ورکوي او هغه ټول چې کم دی نو څه سره سیوا کېږي چې څومره په دې سړک باندې چې په کوم باندې مونږ روان یو دې وخت کې په دې څومره رش سیوا کېږي نو دومره چې کم دی نو د دغه منځني لاینونو یا د دې HOV چې کم دی نو د دې پیسې سیوا کېږي که نه $10 شي $15 شي داسې 15 پورې ما پکې لیدلی دی چې څومره دې ته رش سیوا کېږي نو دومره چې کم دی نو دغه پیسې سیوا کېږي. دې وخت کې مونږ چې کم دی نو د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان چې ورته ویل کېږي هغې ته رانږدې شوي مخامخ به تاسو ته 3 تورې ښکاري. اوس 3 تورې مطلب دا دی دا 3 سورډز چې کوم دي دا تاسو ته به اوس ښکاره شي. دا د امریکا چې کوم دی نو دا د دوی دا قومي مقبره ده نیشنل چې کوم ورته ویل کېږي. په دې کې هغه پوځیان هغه آرمي هغه عسکر یا هغه خلک ښخ کړي شوي دي کوم چې په جنګونو کې مړه شوي دي. مخامخ دا 3 تورې به تاسو ته ښکاري او دې 3 تورو ته مخامخ چې کوم دی تاسو ته به اوس یو وداني ښکاري او هغه وداني کې کړکۍ دي چې کړکۍ د ښکاره شي رڼاګان د وځي هغه پینټاګان دی زمونږ ګ سړک ته. بیا مخامخ چې کوم دی واشنګټن مانومنټ دی که نه واشنګټن مانومنټ دی او دې ته چې کوم دی نو دا هم خپل یو تاریخ لري پکې لیفټ لګېدلی دی. واشنګټن مانومنټ نه اپوزټ سایډ کې د امریکا چې کوم دی د صدر ماڼۍ ده څه چې وایټ هاوس ویل کېږي. بیا دې بل طرف ته چې کوم دی نو کیپیټل هیل دی. کیپیټل هیل مطلب دا چې د سېنټ او د کانګرس وداني ده چې کوم دی چېرته چې سېنټران او کانګرسمنان کېږي سیاسي خلک کېني. بیا ورسره وزارتونه دي ټول هغه ټول وزارتونه ځینې وزارتونه به مونږ تېرېږو به تاسو ته دروم ښایي او زمونږ ښي اړخ ته چې کوم دی نو د امریکا د یو صدر یعنی رونالډ ریګن چې کوم د امریکې صدر پاتې شو د هغه په نوم باندې د هغه په یاد کې یا د هغه په نوم باندې جوړ هوایي ډګر څه ده چې ایرپورټ ویل کېږي. ډومېسټک فلایټس په ګرد امریکا کې د دې ځای ته فلایټونه ځي. دومره جهازونه د دې ریګن نیشنل نه الوزي چې دومره چې کوم دی د پاکستان کې د خیبر پختونخوا د حاجي کیمپ یا د مردان یا د تیمرګرې یا د مینګورې یا چې کوم دی د کوهاټ یا چې کوم دی نو داسې د نورو علاقو د سیمو د ضلعو د اډونه دومره پلین کوچونه نه وځي څومره چې دې جهازونه کینی او باسي په دغه هوایي ډګر باندې. موږ واشنګټن ډي سي ته داخليږو څو شېبو کې او دا خبره دا ګاډي کې دي چې موږ आवाज مو کوي چې ویلکم ټو واشنګټن ډي سي نه نو چې دا پول یا دا برج یا چې کوم دی نو د پوټامیک سین دا پول موږ کراس کو. دا پوټامیک سین چې اوس کوم ځای کې موږ پیاړېږو دا واشنګټن ډي سي او ورجینیا بیلې ورجینیا سټیټ ریاست ته څنګه چې خیبر پختونخوا یو صوبه ده داسې کوم دی نو که صوبو ته اړه دا یو صوبه ده او که ملکونو ته اړه امریکې نه بیلې امریکا دې وخت کې یونایټډ سټیټس ورته ویل کېږي. د دې ټول سټیټونه چې رايوځي کې ځکه ته متحده ایالتونه ویل کېږي متحده ریاستونه ویل کېږي نه نو دا چې کوم دی نو ورجینیا او دومره لوی ده ورجینیا زه به وایم چې څه که دا ورګبې لحاظ سره دا به بله ویډیو کې پاتې پکې راسم چې غلط شم پکې غلط بیانونه کوم. دې وخت دې پول باندې موږ داخل شو دا دا پول چې څنګه موږ کراس کو ورجینیا شاته پاتې دې ځای کې ورجینیا شاته پاتې دا د امریکا سرحد واشنګټن ډي سي دی. دې وخت کې چې کوم دی نو دې ته موږ ور داخل شو او اوس به موږ دې ځای کې ایگزیټ اخلو. موږ به دا لار واخلو تقریبا تاسو د غواړم ما 40 منټه ویډیو جوړه کړه هیڅ مونږ نه صرف زما خبره مو اورېدې کنه او دا خبره د ګاډو بریک باته مو لیدې خو دا د امریکا مزي خو په امریکا کې نو په امریکا کې مزي باندې کوي او کنه زه خو مزي کوم لګیم تاسو سره خبرې کوم لګیم او ټول سره 8 منټه نور پاتې بیا به ویډیو باندې مله خیر سره او الله دې چې په دې 8 منټه کې چې کم نه خپل منځلي مقصود تور سره مطلب کم کار لچ زرا وای چرته زرا وانی وګنه نو را سره اوسه ځنی لفظونه ځنی توري چې کم نه د خبرو په فلو کې یا کنیکشن کې یعنی مثال په توګه او ځنی زه د کسته وایم د کسته مطلب دا دی لکه چې کم دی کنه کنه او دا زه کسته یم دا زما دا چې کم دی دا جملې یو ځای کوم دي سره ځنی ټکی چې کم دی دا جملې را یو ځای کوي کنه او دا جملو خوندوم پیدا کوي نو زه دا ځنی پکې د کستم پکې وایم او ځنی توري چې کم دی پکې زه د خبرو د فلو د پاره وایم لکه څنګه چې ما اوس وی منځلي مقصود کنه دا واقعي جمله ده هم خو بیا هم چې کم دی نو اسنه چې زمو ځنې کسان چې کم دی نو یو ټکی په بل مقصد کې ولیدلی نو څوک را باندې پتو ورنګي دی وخت کې دا دوه طرفونو ته چې ودانې دي
دا د امریکای خزانه وزارت دی، ډپارټمنټ اف ټریجري چې وته ویل کیږي کنه، او دلته پیسې پرنٹ کیږي، پیسو د پرنٹ کېدو قسم دلته دا پیسو زیاده دی کنه، او مخامخ بس رو رسید، دا بس هم د ورجینیا نه راغی مخامخ چې هغه روان دی اومنی رائډ دی، او دا جس چې کوم دی نو کړی راغلی دا ټویټا کیمری کې، او دا خبره دا چې زه ته پیدل روان دا سکیورټي والا دی په دې ډپارټمنټ اف ټریجري کې، دا بس راغی او دا ټول دا سړی لګیا سهار وختي صفایي شروع کړه، وګوره دا بل سهاري منځم نه کړي او غنه دا صفایي شروع کړه، دا ژوند دی ګوره، کامیابی راز دا دی نه، ځکه کامیاب دي ځکه ته مونږ پسخیږو دا غځای نه، ځکه راته مزیخ کاري چې دلته خلک لګیا دي محنت کوي، سهار 4 بجې پاسي بل 11 بجې نه پاسي، پوه شوې؟ او دا مزید دي په دې سوشل میډیا ځینې کسان زه وینم چې هغه انفلوئنسر دي، د ځینو کسانو پکې اوس دا وبخښه دغه انفلوئنسر پورې کیسه کوم د دې خوا چې ودانۍ ګیر چاپېره دا د امریکا د اګریکلچر ډپارټمنټ دی، امریکا کې د زمیندارۍ چې څومره فیصلې دي څومره پلانینګ دی په دې ودانو کې کیږي. ښه دا ورته وګورئ موږ واشنګټن ډي سي ته رالو، راشمولي د خلکو لا منځونه نه دي کړي که نه، دا دي چې کوم دی نو خلک کارونه له راغله، سوچ کوه کاکا ته وګوره دا کاکا روان دی دا دی ده ته وګورئ دې مجلس پیدل روان دی، او دی یوازې نه دی ورسره چې کوم دی نو په کلي کې ته چې کوم دی نو څوک ووینه سهار وختي خلک باندې تپوس کي لکه سهار وختي پېشوني مال مې لیدلی خیر خو بار دی څه کوله که نه، نو ته به حیران پاتې شي. ما ته پکې خپله بیا یو ذاتي کیسه را یاده شي، زما پلار به چې کوم دی نوخار کې جاب کولو چې کله پاکستان کې و که نه، ما والد صاحب چې کوم دی نوخار جی پی او کې جاب کړی دی، بیا ریزاین ورکول پرېښوده، نو هغه به موږ به پاتې کېدو کلي کې، نو سموده خو موږ سره خیر سرکاري کوارټر و هغې کې به پاتې کېدو، خو د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا هغه سرکاري کوارټر سر وخوړو، نو چې هغه سر وخوړو پاکستان دی که نه، له خیره سره زما پلار دومره اصل رسوخ والا نه و، نو هغې بل چاله ورکړو، خو انیوی نو هغه بیا پکې کیسه داسې وشوه چې هغه بیا په کرایه باندې پاتې کېږي، نو ښار کې بیا به کلي کې پاتې کېږي، چې کلي کې پاتې کېږي ما پلار به ساري مال هغه جي ټي ایس کې راته، جي ټي ایس کې به چې کوم دی نو مردان ته راغی، او مردان نه بیا چې کوم دی نو هغه دغه بس ته وخته، هغه راکټ بس ته هغې کې بیا نو ښار ته راغی، نو هغه سره به لخته وه سټیک به ورسره څنګه دا اوس نن سبا ډي پي او مي پي او ځان سره نه ګرځي، پولیس والے سره چي که نه، ماله ډېر خوند راکوي دا چې دا سټیک ونته ورسره، نو دغه شانتې سټیک به زما پلار سره او موږ ته خو دا پته نه وه زما کې زما پلار چې کوم دی نو دا ځان سره هسې ګرځي، هغه عاجز به ځان سره هغه سټیک ځکه ګرځو چې ساري مال به سپي به و که نه، چې سپی راپسې را منډه کوي نه چې زه ځان له سپي شړم، نو دغه کیسه پکې ده. اوس دا چې کوم دی نو دې ځای کې دا وداني خو رانه هېره شوه چې دا څه شي وه، خو انیوی چې دا هر څه وه خدای دې لري، او دې خوا چې کوم دی دا ډپارټمنټ اف ایجوکیشن دی زموږ ښي اړخ ته، او زه چې کوم دی نو کومه ودانۍ کې زه کار کوم، کومې کې زه مزدوري کوم، کومې کې زه دیاړي کوم، نو هغه دا وداني ده. اوس به موږ په دې اشاره تاویږو، تاسو به وګورئ په سایکل باندې هغه سړی روان دی سهار وختي په واشنګټن ډي سي کې، کوم سایکل چې موږ او تاسو ته سپک ښکاري ځینې کسانو ته دا وداني چې زموږ سړک ته دی ودانۍ کې زه نوکري کوم، زه به راځم اوس دلته کې ما سره ټول 3 منټه دي، زه چې کوم دی کوشش کوم چې ګاډي پارکینګ هم راته میلو شي، بس کوڅه کې ودروم اوره ته اوس پرېوته، اوسه پورې نه پرېوته په هایوې باندې شاته ټوله اوره والوته که نه، نو زه خیر دی په هره چې په هایوې باندې نه شوي ځکه چې بیچاره پاسه پرېوتې وه چې مې شیشه نه وه ماته کړې، اوس دعا کوې چې الله پاک ماله دلته پارکینګ راکړي، یا الله ته خیر لی ورولې، یا نه پارکینګ خو نشته، I don't think so, I do not think so چې پارکینګ پکې وي، ما ته خو نه ښکاري، نه نشته، ځه نوي شیرې وګیرې دې ځای کې پارکینګ نشته، ما ته داسې ښکاري چې دا ګاډی به زه نن بیا غلطه درومه، او دا دی ځای میلاو شي، نه دې کې نه راځي که نه، دې ځای کې زمونږ ملګري به داسې ګاډی ودرولې، خو ځای نه وي الله دې مچ لږ ساعت وخت بیا راشم پارکینګ سره به ګورو، اوس ګاډی پارک کوم ځکه چې زما مونږ میټینګ هم شروع کېږي څو شېبو کې، نو زه به هغې له هم ځان رسوم، بس دغه ځای کې بیا چې ته ودرومه خدای دې خیر وکړي، زه د خیره دې وي نو داسې به راتو شو، او فور ناو خدای زه کوم ځای ودرومه، الله دې وکړي که دغه ځای کې ته راته پارکینګ نه وشي دې ته بیا ورځم، که نه بیا به دې ته راشم، اوس زه پارکینګ پسې ګرځم چې دا ګاډی ودرومه. ښه تاسو وایئ ګاډی دې غلطه درولې، روزانه چې ما ګاډی غلط درولې د هغې یو وجه دا هم ده چې پارکینګ نشته، چې پارکینګ نه نو خورې بیا چې کوم دی په دې بله کوڅه رالو، دلته هم ځای نشته، نشته نه، سوري مین کاکا مې ونه لید هغه خو داسې په خوب کې را روانه څه کې به مونږ ځان وژنې، سم ګاډي لاندې راشي چې څه دې واخلې، مونږ نه به څه واخلې، خدای دې غرق کړه تباه مه کړه که نه، نو انیوی پارکینګ ګورم زه به یو ټرن واخلم بیا دلته کې یو ټرن به واخلم، دا ګاډي روان دی
دې خو راغی زه یو ټرن اخلم که دې ووته خو دغلته بیا ودروم خو که دې ونه وته نو بس بیا به چې کوم دی نو زموږ بس په دا خبره چې پولیس پلازا خو چلته الله دې راته خیر وکړي بیا به داسې اتو کې ولا روم زما یو ګنټه یې ونی واپس نه بیا به پارک کوم دا تاسو کوم دی Sir, are you leaving? Mati رکشا مانا ما ته ته زینو رکشا مانا دا څه کړه راته سوچ کاوه زنه بس امریکا دا مزید دا خو مزید څوک باندې چې رکشا څوک باندې چې راشه کنه دا خالي اشاره خو راټینګ کړه او اشاره راټینګ شو له خیر سره الله شکر دی چې اشاره راټینګ کړه او ته اوس ساين باندې لګي چې پاړې پارک کې نشو دې کې به یو ټرن واخلو او راتاو بشو او زه چې زه خدمه ایستاوم بند کو او زه لږ ساعت پس بیا دې پسې روزم هغه به سره ګورو کنه ګاډي بند او په معنا وخت ځان سره به یو بوتل اوبه هغه بیگ باندې مې ورم را پرېوته کمپیوټر را ټول نه خراب کړي زه چې زوس کوزي ها نو دا خو زمونږ پلین کوچ ولاړ دی وې مینه وګوره اوس پورې په لاوره پراته ده کنه تیری اوس دا ته اوس را پرېوته کنه ګاډي مودرو او مخامخ دغه ودانې کې زه کار کوم زه د نور ځم ځکه چې په ما نه وخت زما چې کم دی نو سوشي بو کې زه نن لیټ هم یم لیټ داسې یم چې زه به نن نیمه ګنټه لیټ چې کم دی نو د دې اړې پیسې به راته نیمه ګنټه کمې میلاویږي او خولې را باندې بیا بهیږي ځکه چې ګاډي کې مې دغه لګولو هیټر لګولو اوس را کوشم داسې یخ هوا لګي خولې مې چې کم دی نو را پورې وره کېږي نو الله دې خیر وکړي چې دفتر ته ورننه وځم او دغه یم داسې وته دیم په نیکه مل شه ورګه ګاډي مې لاک نه کړو پلین کوچ مې لاک نه کړو پلین کوچ خو لاک کړو که نه داسې به راوړو که نه اشاره راته کولو دا ګاډي ول راته اړو نه ترې هغه بل ګاډي زمونږ قسمت ته ګورئ وختي چې مونږ رالو نو ګاډي نه وته اوس هغه ګاډي ول لګیا دی وځي نو زه به درنه واخلم اجازه چې چېرته هم یې بریالي اوسې خوشحاله اوسې ژوندي اوسې ګړندي اوسې ویډیو اوږده ده د خپلو ملګرو دوستانو ګاونډیانو سره یې خامخا شریکه کړې هم د دې سره زه اخلم اجازه چې چېرته هم یې بس خوشحاله اوسې الله په امان